أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 170. په دې آیات کریمه کې خورا ډېرې خبرې رانغښتې دي. یوه خبره خدا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله د قبلې د اړولو حکم وسو، منافقینو او د مسلمانانو سرسختو دشمنانو هغوی دغه خبره شروع کړې وه. په میاشتو دا خبره نه خلاصېدل او څنګه یې و بیت المقدس ته لمونځ شروع کړي او بیرته ولې د بیت المقدس څخه یې مخ واړوئ. هغه پخواني لمونځونه یې څنګه سوه، اوسني لمونځونه یې څنګه سوه. نو ولې هغه کسانو چې بیت المقدس ته لمونځ کاوه د هغو انبیاو لمونځونو نو نه وسي چې د هغه طرف ته لمونځ کوي؟ د ابراهیم علیه السلام قبله خو کعبه شریفه وه، نو بیا د ولې بیت المقدس ته لمونځ کاوه؟ رقم په رقم خبرې یې کولې. د هغه کیسه وه چې نه پسې پرېښول او نه خلاصېدل. الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کی. په دې آیات کریمه کې و ټولو مسلمانانو ته و عامو خلکو ته هدایت ورکي او دا پیغام یې ورکي چې آیا یو انسان چې په خپل ژوندانه کې څه نیک کارونه کوي، دا خو په سلهاو په زرهاو دي، دا ټوله په سلهاو زرهاو کارونه دا ټوله پاته سوله، بس موضوع همدا یوازې د قبلې اړول سوه. عقل چیرې دی؟ فکر چیرې دی؟ عبادات خو بیخي ډیر دي. دا د قبلې اړول دا خو د لمانځه په فرضونو په 14 فرضو کې یو فرض دی، او لمونځ دا د اسلام په 5 بناوو کې یوه بنا ده، او هسې نو فرائض چې راواخلې په اسلام کې په لسګونو نه په سلګونو دي. د عبادات اړخونه په سلګونو په زرګونو دي. دا ټولې څانګې، دا ټولې شعبې، دا ټول اړخونه د دین پاته سوه. بدني عبادات پاته سوه، مالی عبادات پاته سول، فکري عبادات پاته سول. دا که د اړخونه مو پرېښول. دا د نیکي باب یا د نیکي دروازه همدا یوازې و قبلې ته مخ اړول دي. شپه ورځ په دې کې خلک بحث کوي. شپه ورځ خو چې په هفتو یا په میاشتو خلک بحث کوي، نو هغه خو په یو بشپړه موضوع کې کوي، په تمام دین کې کوي. حال دا چې نیکي دا نه ده، کامله نیکي دا نه ده چې ته مخ یا کعبې ته واړوه یا بیت المقدس ته واړوه. لکه مخکې چې ذکر سو، الله عز وجل هر چیرې سته. نیکي دا ده چې ته حقیقي ایمان ولرې. کله چې تا حقیقي ایمان ودرلودی، نو بیا چې الله در ټول مخ کعبې ته واړوه، دوري به مخ اړوې. که الله در ټول بیت المقدس ته مخ واړوه، بیت المقدس ته به مخ اړوې. ستا حقیقي ایمان نسته. که ستا حقیقي ایمان وای، نو دا خو د الله حکم و. پر الله باندې ایمان دا نه دی چې زه الله منم،
خبرې نه منم، دا ایمان نه دی. ایمان دا دی چې الله منم، تمام اوامر یې منم، دا کامل ایمان دی. نو که ته غواړې نیکی پیدا کې، که ته غواړې د بحث وړ موضوع پیدا کې، نو نیکی پر الله ایمان دی. پر الله چې د ایمان راوړي، دا خو د الله د سلګونو زرګونو د اوامرو څخه یو امر دی چې هر طرف ته درته وویله ځه پر هغه مخ اړوه. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا چې وټولو مسلمانانو ته په دې کې متعدد هدایات دي، ځکه دا دین دا د څلورو شیانو څخه جوړ دی. هغه څلور شیان: بدني عبادات، مالی عبادات، معاملات، اخلاق. 5 شیان دي. اعتقادات یعنی عقیدوي عبادات، بدني عبادات، مالی عبادات، معاملات، اخلاق. دا 5 شیان دي. دا 5 شیان چې تمام دین دی، دا تمام دین په دې یو آیات کې بیان شوی دی. د دې ځای څخه الله جل جلاله د دې سورة بقره تر پایه پورې یو بل باب خلاصوي. دې باب ته باب البر ویل کېږي، د نیکۍ باب. تر دې اوسه پورې چې کوم مقاصد بیان سوه، دا یو بابو، دا ورپسې بیا بل باب شروع سو. دې باب ته باب البر ویل کېږي. الله عز وجل چې دا حکم کوي: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. دا اعتقادات سوه، عقیدوي عبادات. بیا چې الله عز وجل فرمایي واقام الصلاة، په دې سره بدني عبادات. بیا چې الله عز وجل فرمایي وآتى الزکاة، په دې سره مالی عبادات. دا دریم شی. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، په دې سره معاملات بیان سو. او په دې ځای سره چې والصابرین فی البأساء والضراء، په دې سره معاشرات یا اخلاق دا بیان سو. 5 مهم مقاصد په دې ځای کې بیان شوي دي. دوهمه خبره ده. دریمه خبره ده چې تر دې ځای پورې ښه ډېر دلایل بیان سو. الله جل جلاله عام مسلمانانو، اهل کتابو ټولو ته تعلیم وکړي. مخکې بیان د اهل کتابو وسو، ډېر بیان د یهودو د هغه کرغېړونو افکارو او د کرغېړونو سوالونو د دې یاد او د هغوی جوابونه وسوه. په دې کې عمده خبره د قبلې د اړولو هم وه. الله جل جلاله عمومي هدایت چې ډېر هدایت پکښې و مسلمانانو ته دی، لږ پیغام و کفارو ته دی. دا خبره په واضحو ټکو کوي. که تاسو نیکي لاسته راوړل غواړئ، راسي الله جل جلاله ټول دین درته وښیي بتمامه. ځکه الله عز وجل فرمایي: لیس البر، نه د نیکي اندا تولو چې تاسو وګرځوئ وجوهکم مخان خپل قبل المشرق، و طرف ته د مشرق، والمغرب یا و طرف ته د مغرب، ولكن البر، او یقینا نیکی د من د هغه چا آمن بالله، چې پر الله باندې فرشتیا ایمان راوړي. پر الله باندې فرشتیا ایمان راوړل دا دی چې د الله عز وجل سره شای هغه سي عقیده دي د الله په اړه ودرلودل، د الله د وجود عقیده دي ودرلودل، د الله عز وجل د وحدانیت عقیده دي ودرلودل. او الله جل جلاله دې د تمام شرک څخه په عقیده کې پاک ثابت کی چې د الله عز وجل سره هیڅ شریک نه په ذات او نه په صفاتو کې شته. والیوم الاخر، او پر ورځ د اخرت ایمان راوړي. د قیامت ورځ ته یوم الدین، یوم الجزاء، یوم القیامت، یوم المیزان، یوم الاخرت، ډېرې ورځې، ډېر نومان د دې قیامت ته ورځې شته. هر چیرې الله جل جلاله، بلکې په اکثرو ځایو کې الله جل جلاله په یوم الاخر سره یاده کړې ده. دا ځکه چې د دنیا ورځې چې تیرې سي، هر ورځ په عقب کې بل ورځ لري. نن ورځ تېره سوه، د نن ورځې پسې سبا راځي، د سبا ورځې پسې بل سبا راځي. خو د آخرت ورځ چې راغله، د آخرت تر ورځې وروسته بل ورځ نه راځي. دا شمسي نظام د شپې او د ورځې نظام نور ختم دی. د قیامت ورځ به وروستۍ ورځ وي. چون د دې ورځې وروسته بل ورځ نه راځي. د دغه ورځې تر راتګ وروسته الله جل جلاله دغه د شپې او د ورځې نظام نور له منځه وړي، ځکه ورته یوم الاخر وایي. او څوک چې پر ورځ د آخرت ایمان راوړي، والملائکة، او پر ملائکو باندې ایمان راوړي. ملائکې د الله عز وجل یو سپېڅلی مخلوق دی، ډېر لوی مخلوق د الله ملائکه دي، هیڅ کله په حساب نه کښې وځي. د معراج په شپه چې سید الکون صلی الله علیه وسلم اسمانو ته ختلی و، معراج ته تللی و، په اووم اسمان کې یوه کوټه وه،
پر دې باندې ملائکو تواب کاوه. جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته فرمای وای دا د الله بیته ده، پر دې باندې ملائکی د نور څخه یو دریاب دی، په هغوی کې غسل کوي، بیا راځي پر دې بیته باندې تواب کوي. او د کوم وخت چې زه پیدا شوی ملائکو چې یو ځل تواب کړی دی، دوهم واري بیا نوبت نه دی ورسېدلی. څونه ملائکې وي، نه نارینه دي نه ښځینه دي، د الله مخلوق دي، الله د نوره پیدا کړي. دا مخلوق یوه ذره د الله مخالفت نه کوي. پر ملائکو باندې ایمان درلودل چې دا د الله مخلوق دي، الله د نوره پیدا کړي، دا دوهمه خبره سوه. والکتاب او د الله عز وجل د لوري څخه پر راغلو کتابو باندې ایمان. اسماني څلور کتاب دي، سل صحیفې دي، الله عز وجل د خلکو د هدایت لپاره را استولي دي، پر دې باندې ایمان درلودل. خو داسې ایمان چې قرآن عظیم شان دا وروستنی کتاب دی او هغه نور کتابونه منسوخ شوي دي. وروستی کتاب ناسخ همدا قرآن دی. والنبیین او د الله عز وجل د لوري څخه پر رالیږل سو انبیاو باندې ایمان. 1,40,000 زیاتو کم پکښې انبیا او رسولان الله جل جلاله د خلکو د هدایت لپاره رالیږلي دي. پر دې ټولو ایمان درلودل. نبی او رسول، د نبی او رسول ترمنځ فرق دی. رسول د الله عز وجل هغه استازی دی چې الله جل جلاله د خلکو د هدایت لپاره را استولی دی. نوی دین او نوی کتاب یې هم ورکړی وي. نبی بیا د الله عز وجل هغه استازی دی چې یا خو نوی کتاب ورکول سوی وي یا د هغه زاړه پیغمبر د کتاب ترویج کی، د هغه زاړه پیغمبر د کتاب د پاره دعوت. نو ځکه هر رسول نبی وي خو هر نبی رسول نه وي. انبیا دا د الله ټول استازي دي، بلکې هر د الله استازي به نبی خامخا وي، خو د الله استازي به نبی وي، رسول به نه وي. ځکه نو موږ ویلی سو موسی علیه السلام هم رسول دی هم نبی دی، خو ورور یې هارون علیه السلام نبی دی، رسول نه دی. د الله عز وجل د لوري څخه چې کوم استازي راغلي دي هغه که انبیا دي که رسولان دي، چون ټول رسولان انبیا دي. ځکه الله جل جلاله نبیین لفظ ووایه، والنبیین پر انبیاو باندې ایمان راوړي. وآت المال علی حبه او ورکړه د مال کوي پر محبت خپل باندې. دا د هو ضمیر په دې کې څو احتمال است چې چاته راجع دي. یو احتمال دا دی چې دا د حبه ضمیر و الله ته راجع دي. وآت المال او دغه کس مال ورکوي علی حبه پر محبت د الله، چې د الله مینه او محبت لاس ته راوړي، د الله د محبت لپاره مال ورکوي. دا یو احتمال دی. رب می خالق دی، رب می مالک دی، رب می فریاد رس دی. د خپل رب د خوشاله کولو لپاره چې ما ته رب کم مال را کړی دی، دا زه ورکوم چې رب را سره راضي سي، رب را سره خوشاله سي، د رب را سره محبت سي. او یادا چې دا د هو ضمیر خپله دا ورکوونکي ته راجع دی. وآت المال او ورکړه د مال کوي علی حبه پر محبت خپل باندې، په شوق او په ذوق باندې مال ورکوي. مال ورکول یې خوښ. او یادا چې علی حبه یعنی خپل هغه محبوب مال ورکوي. مال چې خلک ورکوي یو هغه ښه مال چې دی ځان ته راګرځي، یو هغه مال چې یو شی د ده په کار نه وي ځای یو مسکین ته ورکړه. دا د هو ضمیر چې خپله دا ورکوونکي ته راجع سي، نو دا چې هغه مال د ده خوښ دی، هغه مال دی د الله دپاره ورکوي. لکه چې الله عز وجل فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز به تاسو نیکی ته وصل نسی تر څو هغه مال ورنکي چې تاسو یې محبوب ګڼئ. که څه هم مال ورکول دا که ادنا مال ورکړي هم ثواب لري، کامله نیکي دا ده چې خپل هغه محبوب ترین مال ورکړي. نو که د هو ضمیر ده ته راجع سي خپله ورکوونکي ته، نو معنا ادا کېږي علی حبه پر محبت خپل باندې، یعنی خپل محبوب ترین مال د الله عز وجل د رضا لپاره ورکوي. او یادا چې دا هو ضمیر دا راجع دی ورکړې ته دی، ورکړه. وآت المال او ورکوي مال علی حبه پر محبت ته دی ورکړي چې پر دی ورکړه باندې دی خوند اخلي، د دی ورکړې سره محبت لري. داسې نه چې یو مسکین ته خیرات ورکوي، تندي ته ګونجې ورکړي، نیت یې ورباندې ورک ساده پیسې مې درکړلې، بلکې چې دا مال ورکوي په دې مال ورکولو باندې ډېر سخت خوشحاله وي، پر دې مال ورکولو باندې خوند حاصلوي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ دا د هي ضمیر به دې بل کړي ته راجع سي.
خوایه نه به د بلکې خوشحاله وي په هر صورت. و چاته دا مال ورکوي؟ ذوي القربا و قریبانو ته، والیتاما یتیمانو ته، والمساکین مسکینانو ته، وابن السبیل مسافرو ته، والسائلین سوالګرانو ته، وفي الرقاب او په گردن خلاصولو کې مریانو ته چې مریی په آزاد کړل سي، یعنی مریی رانیول بیا آزادول. اوس دلته الله جل جلاله و آت المال وویل، د دې و آت المال څخه فرضي زکات نه دی مراد، ځکه دا فرضي زکات وروسته الله عز وجل فرمایي و اقام الصلاة و آت الزکاة، المنځ قایموي او زکات ورکوي. دلته دغه مال چې دی ورکوي و آت المال علی حبه، ګوره یو د زکات مال دی دا فرض دی، که څوک د نصاب مالک سي 200 درهم شرعي ولري یا تر دې بلابود پیسې ولري، دغه پیسې تر ضرورياتو بلابود وي، لکه د سرای، د خوراک، د پوشاک او د سورلي آس، تر دې بلابود څوک دغه نه قدر پیسې ولري 2.5 پیسه د زکات ورکوي یا 40 ورکوي، دا فرض دی. او دغه مال چې الله فرمایي و آت المال علی حبه، دا دغه مال څخه بغیر دی. ګوره دغه مال څخه بغیر، د فرضي زکات څخه بغیر، بیا هم پر خلکو باندې فرض مال ورکول سته. که ستا قریب د لوږې سره مخ وو او تا مال درلودی، پر تا باندې د دې مشکل څخه را ایستل فرض. که یو مسکین د دنیا په مشرق او مغرب کې چې ستا لاس ورسېدی د لوږې مړ کېدی نه مال ورکول پر تا فرض. ګورې دا هم فرض صدقه ده. دا ټول مسلمانان چې دا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دا لکه جسد واحد، دا داسې دی که چیرې یو جسد پر سر باندې درد سي ټول بدن درد وسره کی، که پر لاس درد سي ټول بدن درد وسره کی. مومن مسلمان به داسې چې په مشرق او مغرب کې یو مومن مسلمان په غم او مصیبت کې باید ټول مسلمانان وسره ناارامه وي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي مال به ورکوي، هغه مال و قریبانو ته، یتیمانو ته، مسکینانو ته، و دې ټولو ته به دا مال ورکوي. دا هغه صورت چې د دې د هلاکت خطرې، د هلاکت څخه د راګرځولو لپاره د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی. البته د هغه فرضي زکات او د دغه فرضي مال ورکولو فرق دا دی چې هغه به هر کال ورکوي چې کله د نصاب پیسې درلودې، او دا که ضرورت سو در باندې ستا، که ضرورت سو نسته در باندې، او نافله صدقه به هر وخت ورکولی سي. و اقام الصلاة او المنځ قایموي، و آت الزکاة زکات ورکوي، والموفون بعهدهم او وفا په خپلو وعدو باندې کې، اذا عاهدوا کله چې دوی وعده وکړي، والصابرین فی البأساء او صبر کوونکي وي په تکالیفو کې. بأساء هغه تکالیف بلل کېږي چې مراد ځینې شدت الفقر، نهایت مسکنت، والضراء او هغه تکلیفونه یعنی المرض، وحین البأس او په وخت کې د جنگ، ای وقت شدت القتال فی سبیل الله چې د الله په لار کې سخت جنگ وي، کم تکالیف چې په دغه وخت کې راسي پر دې باندې صبر کی. ناروغي، مسکنتونه، جنگونه، پر دې ټولو باندې صبر کی. اولئک الذین صدقوا، همدا هغه کسان دي چې دوی صادق رښتینی دي په خپل ایمان کې او د بر او د نیکی په دعوه کې. اولئک الذین صدقوا ای فی ایمانهم او ادعاء البر، چې دوی کومه د ایمان دعوه کړې ده په همدې دعوه کې رښتین دي. و اولئک هم المتقون، او همدا کسان کامل تقوا والا دي. په دې کې پردین بیان سو، په دې کې د کفارو د خبرو د پای نکته او د دې ځای څخه د باب البر یو نوی باب پرانیستل سو. نور احکام به پکښې بیانېږي د ژوندانه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.